چرایات چې په زړه دواړه لاسونه کېږدم نور د دې ګران افغانستان په اړه هېڅ نه وایم. ځوان وزیر دفاع ته لیکنه دي او څه کرښې دي وایي زوی د لوی ملا عمر بختور زوی د لوی ملا عمر بختور د عمر صفات لري د وخت عمر سبحان الله مظلومانو لره ډاډه وي اطمینان در نجار شم ظالمانو ته خطر طوفانونه به تا هېڅ کولی نه شي دنګ په امیر او په واورو پټ سپین غرې ارشاد ارشاد روڼ سراج د حقانیت در سره مل دی روڼ سراج د حقانیت در سره مل دی بریمن همسفر د برادر او خدای دې وساته تر ډېره 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 ته د دې ملت شمله او څادر چې سرزور جهان یې ریږدي له سره چې سرزور جهان یې ریږدي له سره ته د داسې شاه زلمیو سر لښکر او د دې فتح یو تصویر ته وایي اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوي سبحان الله اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوې نازک لاس او زولنې سره یو ځای شوې سرې مرمۍ سپینې سینې سره یو ځای شوې تنکۍ غوښې او لمبې سره یو ځای شوې اوښکې وینې او خولې سره یو ځای شوې نازک لاس او زولنې سره یو ځای شوې سرې مرمۍ سپینې سینې سره یو ځای شوې تنکۍ غوښې او لمبې سره یو ځای شوې لوږې تندې شبګیرې سره یو ځای شوې اغزي کاڼي او پښې سره یو ځای شوې خویندو وروڼو جنازې سره یو ځای شوې دعاګانې او سجدې سره یو ځای شوې دعاګانې او سجدې سره یو ځای شوې خویندو وروڼو جنازې سره یو ځای شوې ترېنه جوړه مسته ناوې د حریت شوه دغه رنګ رنګ حادثې سره یو ځای شوې او دومره وخت نه لرم د ځان په اړه هېڅ نه وایم دومره وخت نه لرم د ځان په اړه هېڅ نه وایم عشقه د دار او د زندان په اړه هېڅ نه وایم او څو لیوانیان په دې پرانست کتاب نه پوهېږي چاته د دې څلې ګریوان په اړه هېڅ نه وایم او بس چرایات چې مې په زړه دواړه لاسونه کېږدم نور د دې ګران افغانستان په اړه هېڅ نه وایم او په ګل بې حده خفه کېږم ګل مه رژوئ په ګل بې حده خفه کېږم ګل مه رژوئ د نازولي طالب جان په اړه هېڅ نه وایم او چې دا ناړامه نړۍ وتړم په سپینه پګړۍ چې دا ناړامه نړۍ وتړم په سپینه پګړۍ مفتونه نور د خپل ارمان په اړه هېڅ نه وایم او د یو درې کرښې مې دې نړۍ ته لیکلي دي د نړۍ خو د یو څو کسانو په لاس کې نیولې ده شیخانو په اجازه باندې صاحبانو وایي له بدو څخه لاس واخله نور ښه وکړه نړۍ له بدو څخه لاس واخله نور ښه وکړه نړۍ او په ځان باندې په رحم څه ناڅه وکړه نړۍ او د شرق او غرب مفسد لنډغرو شرمنده کړي د کونډې غوندې پاتې شوې مېړه وکړه نړۍ الله بیا ووایه ارشاد ارشاد له بدو څخه لاس واخله نور ښه وکړه نړۍ او په ځان باندې په رحم څه ناڅه وکړه نړۍ د شرق او غرب مفسدو لنډغرو شرمنده کړې د کونډې غوندې پاتې شوې مېړه وکړه نړۍ او راځه که عزت غواړې حیا زده کړه ایمان راوړه طالب افغانستان سره واده وکړه نړۍ